بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لومړی ټولو هغه څخه زړه له تله مننه کوم چې زموږ چینل تعقیبوي او سبسکرایب کړی دی. کوم تر دې دمه پورې نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک کړئ. که چیرې مو ویډیو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نورو سره د شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. د لینک کاپی کولو لپاره په کاپی بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او پوښتنې مو د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. عبدالحبیب یوسفزی یم، ستاسو په چوپړ کې د T-SQL روزنیز کورس لپاره ښوونکی یم. T-SQL د مایکروسافت کمپنۍ لخوا رامنځته شوی ډیټابیس ژبه ده او په مایکروسافت SQL سرور کې د معلوماتو تنظیم او تحلیل لپاره کارول کیږي. زه د مایکروسافت لخوا تایید شوی ډیټابیس ډیولپر، ډیټابیس اډمنسټریټور، مایکروسافت ایکسل آفیس سپیشلیست او مایکروسافت ورد آفیس سپیشلیست یم. د کمپیا څخه مې هم 2 سرټیفیکیټونه ترلاسه کړي دي چې ITF Certified A+ Certified. د ډیټابیس جوړولو او مدیریت په برخه کې، د معلومات تنظیم په برخه کې او د معلوماتو د کیفیت او کمیت کنټرول په برخه کې د بیلابیلو نړیوالو موسسو سره تقریبا 20 کاله کاري تجربه لرم. راځو اوس دلته add and drop primary key constraint. په دې کې مثال موږ څنګه کولی شو چې یو پرایمري کی کانسټنټ چې کو د منځه یوسو. زه ورته راځم، ورته اول موږ یو ټیبل کې تغییر راوړو، الټر ټیبل امپلای، ورته چې ډراپ کانسټنټ. دلته ګورم مثال د دې کی کانسټنټ نوم چې پی کې. د دې ټیبل نه زه اوس دا پرایمري کی چې کوم ډیلیټ کوم. دلته ګوره دا پرایمري کی اوس پی کې لري. پرایمري کی د نوم دی مثال د دې کی زه راځم د مثال دا تنه چې کوم ډراپ کوم لري کوم په دې شکل سره ایگزیکیوټ. اوس به دا چې شي لري وشي. که زه راشم دا ټیبل ریفریش کم وګورم چې مثال په دې کې پرایمري کی اوس نشته. مثال چې کو پرایمري کی مونږ تنه ریموو کړه، څنګه هم ډراپ کړه. راځو په بله طریقه باندې موږ کولی شو چې پرایمري کی په دې کې آن کړو. ورته هم چې الټر ټیبل امپلای او راځم ورته هم چې اډ کانسټنټ ته به نوم ورکړو. ته چې ورته لیکم چې پی کې پرایمري کی امپلای ای ټیبل کې آی ډي باندې آن کا. مثال دا یعنی دا نوم مې ورته په دې شکل ورته ورکړه چې پی کې یعنی پرایمري کی چې دا چیرته ده په امپلای ټیبل کې په آی ډي کالم باندې. دا چې شو نوم شو. اوس ورته وایم چې پرایمري کی په کوم یو باندې آی ډي باندې. دا زه اوس سلیکټ کوم، ورته وایم چې الټر ټیبل ایگزیکیوټ کوم. اوس ګورم بیا راځم دلته ریفریش کوم. چې ریفریش هم که کالم ګورم مثال بیرته چې موږ پرایمري کی په دې باندې اډ کړه او دلته مثال چې کله موږ پرایمري کی کم کالم ته ورکو نو هغه په خپله ناټ نل وي، یعنی نل نه وي، نل نه مني که نه، یعنی خالی فیلډ نه مني، ریکوایر دی. د دې انټري باید چې وشي. موږ دا اوس په دې شکل هم کتلی شو چې مثال دا ټیبل پرایمري کی لري که نه لري. دلته راځو ډیزاین ته، ټیبل باندې رایټ کلیک کوو، ډیزاین ته راځو، دلته رایټ کلیک کوو، ورته وایو چې انډیکس کی. دلته وګورئ پی کې مثال په دې باندې چې اډ دی، پرایمري کی مثال ټایپ د دې چې دی یونیک دی، ګوره دا آی ډي دی یونیک دی او چې دی سورت کوي د اسنډنګ ډسنډنګ او ته کولی شي چې مثال دلته اوس اسنډنګ دی ډسنډنګ یې کوي او بیا یې اوکې کې مثال هلته دا بدل شي چې مثال په ډسنډنګ باندې، سورت به په چې کوي ډسنډنګ باندې کوي. ټایپ د دې چې دی پرایمري کی دی، نوم د دې چې دی مثال امپلای پی کې امپلای آی ډي او مثال چې دی کلسر کریټ کلسرټ مثال از کلسر د دې باندې چې کلسر انډیکس دغه شوی دی، کریټ شوی دی یا جوړ شوی دی. چې شوی دی
کلستر انډیکس په جوړ شي. موږ په یو ټیبل باندې یو کلستر انډیکس جوړولای شو چې مثال یو کلستر انډیکس موږ په کریټ کو. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. که مو ویډیو خوښه شوه نو خامخا یې لایک کړئ. خپل وړاندیزونه او تبصرې زموږ سره د کمنټ په برخه کې حتمي شریک کړئ ترڅو دا پروګرام لا پسې ښه شي. دا ویډیو د نورو سره هم شریکه کړئ چې ترڅو هغوی هم ترېنه ګټه پورته کړي.